سلامونه ملګرو د پښتونخوا له هر یوې ضلعې د مشهور خلکو په نمبر باندې ذکر کوو. د نن ویډیو کې به د ډېر اسماعیل خان د ډي ای خان د مشهور خلکو باره کې ذکر کوو. ملګرو ډي ای خان هغه ضلع ده کومه ضلع چې د پښتونخوا اخیری ضلع ده جغرافیکل طور سره، او د هغې نه اپله بیا پنجاب شروع کیږي او د دې نه یوه لاره بلوچستان ته هم تللې ده. 1947 کې چې کله پاکستان جوړ شو، لومړی دستورساز اسمبلي جوړه شوې وه. د هغې دستورساز اسمبلۍ یو رکن اسدالله خان ډېر اسماعیل خان سره تعلق لرو. نو دا په هغه وخت زمانه کې یو وړه خبره نه وه چې د ملک په لیول باندې کومه اسمبلي وه او د هغې یو سړی ډي ای خان وي. دغه شان بیا د ډي ای خان په سیاستدانانو کې تر ټولو نه غټ نوم چې دی هغه مفتي محمود دی. مفتي محمود هغه سړی و چې د وروستو بیا د جمعیت علما اسلام مشر هم جوړ شو او د 1970 د الیکشن نه پس د پښتونخوا وزیر اعلی هم جوړ شو او په مرکزي لیول باندې چې 1973 آئین کله جوړېدو د جمعیت په دې کې دا چې کوم اسلامي دفعات دي نو د دې شاملېدو کې د جمعیت غټ کردار دی. دا قادیانان چې غیر مسلمه ډیکلیر شوي دي نو په دې دواړو کې د مفتي محمود د جمعیت یو لوی کردار دی. نو دغه مفتي محمود او د هغه زوی اوس مولانا فضل الرحمن د جمعیت علما اسلام مشر دی. نو دا مولانا فضل الرحمن دی او کبد دی دې خبرونه سایډ ته چې په سړو موضوع باندې سوچ وکړي. د جمعیت علما اسلام د پاکستان یوه غټه پارټي ده چې په ټول ملک کې د هغوی خپل اوډرز دي، خواره واره دي، د ټولو نه غټ سټریټ پاور دی ورسره، د مدرسې عالمان دي ورسره، طالبان دي ورسره، او د دغې پارټۍ مشر مولانا فضل الرحمن دی. نو دا لکه یو وړه خبره نه ده. دې سره سره فیصل کریم کونډي چې د پیپل پارټۍ په دور کې د 2008 نه تر 13 پورې د پاکستان د قومي اسمبلۍ ډیپټي سپیکر پاتې شو هم دغې ضلعې سره تعلق لري. عنایت الله ګنډاپور هم لکه د پښتونخوا مخکې یو وزیر اعلی تیر شوی دی. او دې سره مظهر عالم میاخیل اوس چې کوم سپریم کورټ ته نه دی جج دی او جسټس وقار سیټ. جسټس وقار سیټ خو یو داسې نوموړی سړی تیر شو، یو دومره غټ زړه والا سړی چې په پاکستان کې چې د ملټري اسټابلیشمنټ خلاف څوک خوله نشي کولاولی. هغه د مشرف خلاف د غدارۍ هغه کیس په مخکې باندې بوتو او چې هر څومره دباو پرې راغلی دی هغه یې نظر انداز کړی دی او اخره کې په هغه ډیکټیټر باندې د غدارۍ سزا د سزای موت په طور باندې وخېژوله او ورسره یې دا وویل چې دا مشرف ته په ډي چوک کې پانسي کړی شي. دغه جسټس وقار سیټ ډي ای خان سره تعلق لرو. او سید احمد اختر د اردو شاعرو انګریزي کې هم لیکل کړي او 12 شاعري مجموعې چاپ شوي دي. دې سره غلام محمد قاصر هم د اردو شاعر او مسرت شاهین چې د پښتو د فلم یو ډیر زمانه پورې هیروین پاتې شوی دا یو غټه اکټریس هم او دې سره سره چې کوم دی نه په یاد د هغې نه پس چې کله د هغې نه ریټایرمنټ واخیسته نو په پالیټکس کې هم انوالو پاتې شوی وه، ایز ا پالیټیشن هم کار کړی یو خپله پارټي هم جوړه کړې وه. نو دا د ډي ای خان د مشهورو خلکو ذکر. بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله په امان.